افغانانو لپاره ډیر د خوشحالۍ خبر. ولسمشر غني څنګه خپل ژمنه له افغانانو سره پوره کړله؟ پاکستان نن ولې ورخطا و؟ ایران او افغانستان څنګه یو نوی فصل پرانیزه؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا په هدف د تازه هلو ځلو په ترڅ کې د خواب او هرات ترمنځ د اورګاډي پټلۍ پرانیستل شوه. د دې پټلۍ درې برخې چې 140 کیلومتره کېږي د افغانستان او ایران ولسمشرانو په مجازي حضور کې پرانیستل شوه. د دې پټلۍ څلورمه برخه کې 15 کیلومتر اوږدوالی لري. ټاکل شوی راتلونکی کال پرانیستل شي او له دې سره به د یادې پټلۍ ټرانزیټي پروژه هم بشپړه سي. ولسمشر اشرف غني چې په دې اړه جوړ شوو مراسمو ته خبرې کولې، وایي د اورګاډي دا پټلۍ کولی شي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د دواړخیزو اړیکو استحکام ثابت وساتي. نوموړي دغه راز ډاډ ورکړ چې یادې پروژې پاتې څلورمې برخې د بشپړولو په برخه کې به هم له ایران سره ګډ کار ته دوام ورکړي. ولسمشر غني په دې اړه وایي کمیسیون به ژر خپلمنځي غونډې وکړي او د پټلۍ څلورمې برخې کار نه یوازې دا چې پیل بشي بلکې ژر به یوې پایلې ته هم ورسیږي. ولسمشر غني د افغانستان سیمې او په ټوله کې د اسیا اقتصادي وضعیت ته په پام سره ټینګار کوي چې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اسانولو په هدف ټرانزیټي پیوستونو ته اړتیا ده. نوموړی وایي د دغه پیوستون هدف په کار ده چې په افغانستان کې هم د اورګاډي پټلۍ زیاتې او لا پراختیا پیدا کړي. د ولسمشر غني په خبره افغانستان د سیمې پیوستون په هدف 2400 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ ته اړتیا لري. افغانستان حد اقل 2440 کیلومتره پټلۍ ته اړتیا لري چې باید جوړه شي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سرچینې باید داسې شي چې ګټه یوازې افغانستان او ایران ته ورسیږي. نوموړی ټینګار کوي چې تهران له کابل سره د امنیت پراختیا او ثبات په برخه کې د داسې اصل غوښتونکی دی چې متقابل اغیز لري او له همدې کبله د افغانستان د بنسټیزو پروژو تطبیق ته پاملرنه نور هم زیاته شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.